السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتونکو موږ سره یو تیوري ده، ریشنل ډیټرنس تیوري د انټرنیشنل ریلیشن یو مشهور نظریه ده، د عقلي بازداریت نظریه. دې نظریه کې د تیوري کې داسې دي چې مثال په تور یو ملک په بل حمله کوي، نو د حملې نه مخکې به دغه ملک د فکر کوي د حمله کوونکی چې د دغه حملې چې کوم خرچ دی، دغه خرچ که د دغه د پیدې نه ډېر نو دغه ملک به بیا ځان ساتي. ریشنل ډیټرنس ورته ځکه وایي چې عقلي طور به بیا د ځان بچ کوي چې حمله ونه کړي، ځکه چې عقل ورته دا وایي چې نقصان دی، د پیدې په ځای نقصان دی او پیدا کمه ده او نقصان ډېر دی، نو بیا به د ریشنلی ډیټرډ وي، دی به عقلي طور بیا ځان ساتي او بچ کوي به ځان د حملې نه، حمله به نه کوي. زموږ سره یو اگزامپل دی، د دې اگزامپل نه موږ د دې وضاحت ایکسپلینیشن کوو. تاسو راځئ وګورو زموږ سره یو دوه ملکونه دي، یو بي دی یو اے دی. دا بي چې دی نو دا حمله کوونکی اټیکر دی، دا اے چې دی نو ډیټیرر دی. یو فار ایگزامپل داسې وایي چې یو د بي چې دی نو هندوستان دی، اے پاکستان دی، یا د بي چې دی نو اسرائیل دی، اے ایران دی. داسې موږ هم ویلی شو چې کوم دغه اوس ریل ورډ کې چې کوم زموږ سره اوس موجوده وخت کې چې کوم کنفلیکټس روان دي، دا په دغه باندې هم موږ اپلای کولی شو دا تیوري. نو دا بي چې دی نو په اے حمله کوي، خو دا اے چې دی دا اے دی بي ته وایي چې که ته حمله کې if you attack us we will retaliate back, if you attack us we will strike you back. دی ورته وایي چې دا اے دی بي ته وایي چې که ته په موږ حمله کې نو موږ به واپس تاله جواب درکو. یو قسم له دمکي ورته ورکوي چې که حمله کې نو بیا به سزا موږ تاله درکو. اوس د دې نیومیریکل فارموله چې دا نو cost into probability cost is greater than benefits into probability benefits. دا وایي چې د دې حملې د بي چې کوم حمله په اے کوي د دې د خرچ به ډېري ګریټر دی، دا سمبل دی په میتھس کې استعمالیږي د ګریټر دپاره. د دې بي دا کاست چې دی دا خرچ چې دی از ګریټر دن بینیفټس، دغه کومه پیدا چې ده د پیدې نه نقصان او خرچ او تاوان ډېر دی. نو بیا به څه چل کېږي؟ بي then will be rationally deterred. بي چې دی نو بیا به عقلي طور دی ځان ساتي، ځکه چې خرچ ډېر دی او پیدا لږه ده، نو چې پیدا لږه ده او خرچ ډېر دی نو بیا به ځان ساتي. او د دې ایکسپلینیشن لږ موږ نور کوو، موږ یې وضاحت کوو. expected cost into probability is equal to cost into probability. اوس مثال په طور دغه خرچ چې دی د بي چې کوم په نظر کې کوم خرچ دی چې حمله په اے کوي نو دغه $500 دی، او دا د دې خرچ دی، او د دې 0.8 چې دی نو دا probability cost دی، دا cost چې 500 دی، او into probability cost دا probability cost 0.8 چې دی نو دا 80% ورته هم موږ وایو. دا د دې اے چې کوم ریسپانس دی یا ریاکشن دی دا هغه 80% دا دی. نو که دا 0.8 دا چې کوم نمبر دی که دا په بره تو مثال په طور د دې اے دا ریسپانس 90% وي یا 0.9 او یا 1.0 100% وي، نو دا ظاهره خبره ده چې دا چې کوم ټوټل چې کوم کاست دی نو دا به زیاتېږي. اوس expected benefit چې کوم دی، expected benefit چې دی نو is equal to benefit and probability. اوس د دې بي په نظر کې چې د حملې نه کومه پیدا ده کېږي نو $200 million ده، او 0.6 چې دی probability benefit چې څه ته وایي. probability benefit دا چې دغه کوم اکشن دی کوي یا کاروایي کوي د دغه accomplishment چې کوم چانسز دي نو هغه 60% دي یا 0.6. 60% چانسز دا چې بي چې کوم حمله په اے کوي نو دا به پوره کوي. نو که دا چانسز ډېرېده دا 70% یا 80% تلو نو بیا به د پیدا ډېرېږي او نقصان به کمیږي. چې پیدا ډېرېږي نو بیا به د چې دی نو حمله کوي. اوس چې دا موږ د دې ملټیپلیکیشن 200 into 0.6 نو دی نه $120 راغی، $120 million، $120 million او $400 million. اوس دا موږ ګورو چې په دې کې غټ اماونټ کم یو دی، چې کم غټ اماونټ دی هغه به موږ ګورو، نو هغه به موږ به خرچ وګورو. که خرچ چې کم کاست از greater than benefit then B will rationally deter and will not attack A. بیا به په اے باندې حمله نه کوي او عقلي طور به ځان ساتي. اوس موږ ګورو چې دغه چې کوم کاست دی د دغه حملې نو دغه $400 million دی، او $400 million زموږ سره چې کومه فارموله ده نومیریکل فارموله دغه دا چې کاست انټو probability cost is greater than benefits into probability benefits. که کاست زیاتو د بینیفټ نه نو بیا به ریشنلی د بي چې دی نو دا به ډیټرډ وي، دی به ځان ساتي او حمله به نه کوي. دا $400 million چې دی نو is greater than $120 million.
120 میلیون لږ دي، پیدا چې ده نو لږه ده او نقصان ډېر دی 400 میلیون دی او پیدا 120 میلیون ده، نو دا بي به ریشنلي چې دی عقلي طور به د دغې حملې نه ځان ساتي او په ای به حمله نه کوي. دا ریشنل ډیټرنس تیوري. خو کله کله چې دغه چې کوم حمله کوونکي ملکونه وي نو دغه خپل طاقت اور اسټیمیټ کړي، یا چې دی نو دغه چې کوم په چا حمله کوي هغه طاقت چې پاور دی چې مایټ دی یا پاور دی هغه انډر اسټیمیټ کړي. لکه څنګه چې هندوستان وکړه پاکستان سره په تېرو ورځو کې، نو هغه د پاکستان د طاقت اندازه ورانه لګولې وه، نو بیا ورته نقصان وشو. یا مثلا اوس چې کوم کنفلیکټ روان دی د اسرائیل او د ایران، نو دغه کې څه کېږي مخکې دغه به مونږ دا تیوري چې ده نو دا یو پریکټیکل شکل کې مونږ لیدی شو په ډېرو حالتونو کې. والسلام.